که زه د خپل د زړه درد اظهار دلته کومه ویډیو اوږدیږي زما ځوانان ویډیو د زړه تنګیږي که اظهار یې نه کوم نو نه پوهېږم درد چاته ښکاره کړم لیکن اوس هغه ورځې موږ نه تللي دي چې موږ غندل وکړو په ټیک ټاک کې بحث وکړو یا په ټویټر سپیسونو کې بحث وکړو نن افغان ځوان ته د عمل میدان دی او دغه عمل میدان متاسفانه تیر 40 کاله نه خالی پاتې دی فقط خبرو ته خلک ناست دي چې نن یو فاسق نظام راځي او زما په ملک کې معصوم مسلمانان روژهداران په 600 تعداد کې شهیدان کوي او زخمیان کوي زه دلته نه غندل ته راغلی نه غم اظهار ته راغلی ځکه زه به ناکامه شم چې د چا غم اظهار کړم هغه مور چې اولاد یې لاسه ورکړی زه 15% هم د هغه درد احساس نشم کولی نه تاسو ته هغه درد ترجمه کوی شم او په غندلو باندې زما ماشومان سپین ږیري زنانه ابرو عزت نه پټېږي نو زه عملي خبرې غواړم تا ته وکړم او امید لرم چې دا خبرې ته په غوږونو سره واورې او عمل پرې وکړې نه چې یو دویم ټیک ټاک ویډیو فیسبوک ویډیو په فکر پرې وکړې هغه څه شی دی اولینی خبره زما دولت ته ده اسلامي امارات چشته ماتل دی چې مکتبونه خلاص کی د تعلیم زمینه برابره کی دغه تعلیم دی چې موږ کولی شو چې خپل دفاعي سیستم جوړ کړو مزایل جوړ کړو تیاری جوړ کړو چې تعلیم بند وي نو ته څه تقاضا لري چې خلک کینی سورې فلق او سورې ناس ووایي او چف چف کي او مزایل یې پخپله چپه شي دا زموږ د دین یو برخه نه ده اولین عمل چې اسلامي امارت باید وکړي په تعلیمي نهادونو باید ټکس ختم شي مصارفات کته شي ټول سرمایه ګذاري باید په تعلیم کې وکړي په روبوټکس انجینرینګ کې وکړي په ډیفنس کې وکړي په هغه شیانو کې وکړي چې واقعا د مسلمان ژوند بچ کوي صحیح دی الحمدلله موږ مساجد لرو چې ته یو مسلمان نه لري چې مسجد کې لمونځ وکړي نه مسجد باندې تکیه شي هغوی د هغوی د ژوند د نجات فکر باید وشي او زه دا نه یم چې دا موږ کولی شو خپل دفاع په راتلونکي 15 کلو کې نه چې په 10 کلو کې هم افغانستان او افغانان تیار چې خپل دفاع وکړي الحمدلله خوشحاله به یم تر 10 کال او خلک دا فکر کوي چې دا فاسق نظام د پاکستان د روژه کې بمباریان شروع کړي نه ورور دا 20 کاله نه بمباریانې کوي مخکې امریکا کولې د دوی ځای استفاده کوو نن یې پخپله کوي امریکا دوی ته پیسې ورکوي دا اوس یو نوې خبره نه ده خو زه او ته ویده یو چې دا موږ ته نوې ښکاره کېږي دویم وینا چې زه افغانانو ته لرم آیا په تاسو حالت باندې افسوس نه دی چې موږ اوس هم په دې جنګ یو ته پښتون یې تاجک یې هزاره اماراتي جمهوریتي خلقه پرچمه د مړو عکسونه م راغستي دي او په خپل سکرینونو او فیسبوکونو م لګولي دي چې هغه 20 کاله مخکې مړ شوي دي په هغوی باندې موږ خلکو سره جنګ کوو چې موږ نه ژوندي خلک وژول کیږي ټپیان کیږي بې احترامي کیږي د هغوی په ژوند باندې په ځي باندې په ناموس باندې اشغال کیږي هغه تا ته مهم نه دی او تا ته مړی مهم دي تا دا مهم دی ته پښتون یې هزاره زما تاریخ غټ دی زما تاریخ وړوکی دی تا ته سیاسي بحثونه مهم دي نه وروه موږ باید اتفاق شو که یو حده پورې امکان لري باید یو بل ته حتی بخښنه وکړو د یو بل اشتباهات باید صرف نظر کړو ځکه ما او ته اوس د جنګ په حالت کې یو ځکه ما او ته بحث په دین دی چې زه پښه یم ته پښتون یې یا زه یو شم ته اماراتي یا جمهوریتي دلته بحث زما او ستا د ناموس باندې دی او چې کله بحث د ناموس او د ملت او د معصوم د خلکو وژنې راځي دا بحثونه ټول بې معنا دي یو ځای وخت دی چې هر سړی په دې بحثونو نن نه پس نښتی دی هغه یو جاهل فاسق او یو رذیل انسان دی ځکه ورو دا د دې خبرو اوس وخت نه دی دریم زه د افغانان عوامو نه تقاضا لرم چې همیشه دپاره ته د پاکستان د اسټابلیشمنټ یو پروډکټ اخلي یا د هغوی ته یو مالی ځاني فکري ګټه رسوي په دې پوه شه چې ستا په لاس باندې د معصوم د افغانانو وینه ده ځکه که ته د هغوی هرګز سپورټ کوې چې هر نوع سپورټ یې کوې که هغه فکري دی مالی دی نظامي دی چې هر ډول دی ته د معصوم افغانانو په مرګ کې شریک یې نو که امکان لري خپل سرمایه ګذاري هغه ځینه وباسئ هغه ځینه چې پوهېږي دغه اسټابلیشمنټ رذیل اسټابلیشمنټ ته کوم ګټه رسېږي هغه صرف نظر کوي حتی مریضان هلته مه ځئ سوداګریز شیان هغه ځینه مه اخلئ او کوشش وکوئ چې د یو بل مسلمان افغان چې یو خدمات
یا یو بل کوم شی چې خرڅوي چې خراب هم دی خیر دی صبر سره وکړه هغه واخله ځکه په اخره کې ته بیرته معصوم مسلمانانو د ژوند د نجات یو برخه ګرځي او دا به ستا ضعیفترین ایمان وي چې نه په عمل څه شي کولی شي نه په ژبه څه شي کولی شي اقلا هغه انتخاب هم نشي بدلولی چې ورور دغه پاکستانی پروډکټ دی او دا یو بل پروډکټ دی زه دا انتخاب کوم ځکه بویکټ اقتصادي ډیره ګټه رسوي او آخري پیغام مې دا دی افغانانو ته هر یو کس په خپلو امکاناتو کې ورونو خویندو کار وکوي څوک تعلیم بخش کې دی څوک ټکنالوژي کې دی څوک په سیاسي برخه کې دی چې د دغه مظلوم د وینې درولو دپاره یو جوابګوی شي بس نه دی چې موږ 80 کاله ټکول شوي یو بس نه دی چې زموږ پایتخت باندې تیاري راځي او معصوم خلک وژني او زه ته هم بیا تشویش نه یو په خپل ژوندونو کې مبتلا یو حال بد دی او فکر کوم زه په اروپا کې یم بلې زه په امریکا کې یم خبره ختمه ده نه ورور دا حالت په تا باندې هم راتلی شي او که ته د خلکو غور نه کوې زه حیران په دې یم چې چا نه تقاضا لري چې خلکو غور وکړي ته د ټرمپ او بوش نه تقاضا لري ته د پاکستان نه تقاضا لري دا ستا ملت دی تا باندې حق لري دا ستا اسلامي وظیفه ده دا باندې فرض دی تا باندې چې ته د خپل مسلمانانو طرف ته ودرېږې زه د پاکستان اصلیت نه خبر یم نه یې غندوم نه بل څه ځکه د هغه شیطان ته شیطان نشي غندولی شیطان نه باید خبر شي د خپل ځان دفاع وکړي او چې وس دې کېږي هغه وپرځي او د خپل ځای ورته وښیي چې دا به کوم جهنم کې تعلق ساتي او هلته بیرته ولېږي الله دې زموږ ټولو فامیلو ته صبر ورکړي الله دې زموږ نظام ته قدرت ورکړي چې زموږ دفاع وکړي الله دې افغانانو دغه زړه نه د کرک او نفرت او بېمعنه بحثونه لرې کړي او عمل توفیق ورته ورکړي تر څو پرې وکولی شي د معصوم مسلمانانو غور وکړي ورونو زه به انشاءالله د باندې نورې هم خبرې کومه تر څو پورې موږ وکولی شو چې یو نه یو ورځ یو دا فکر وکړو چې ماشوم زمونږ د دغه جد و جهاد نه نجات پیدا کړی دی غټ شوی دی یو ګل ته جوړ شوی دی یو ډاکټر ته جوړ شوی دی او د نورو مسلمانانو د نورو افغانانو اوس یو خیرخوا دی الله دې موږ ټول ته دا همت راکړي او انشاءالله باید کومک وشي دې فامیلونو سره او ترزدګي وشي ځکه موږ ټول یو ځای ډیر عاجزانه په دې بدبختي کې ککړ یو او دا بدبختي هم یو شیطان یو اسلامي اسرائیلي هیواد موږ باندې اچولې ده الله دې موږ ته اسانه کړي